مشهور خلک شته خیلی هغه ټول راغلي دي. السلام علیکم. ستړي ما شو ټول راغلي وئ. ورته مونږ ګاونډي څه نامېږي؟ خالد خیر. منډه ویښه هغه ته هغه ته چې هسې مرسته راغلېله منډه منم چې د غریبو لاسنیوی کوي، خو د اوس چې د الله کوم عذاب راغلی د اوبه د دغې ډوره خلکو سره نمایشي مرستې کوي او خپله ریاکاري کوي. نو خدای دې علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خالده زه خو کور ته درروانم، هغه ملک صاحب زه راوستولم چې ویرشه دته ته راشه غواړي څه مرستې راغلي دي. صحیح دی صحیح دی، بس 2 منټو کې دی راغلم. صحیح دی. زه راغلم. میلمه رخصت کوم دی. ملک صاحب ورته وویل میلمه ورسره وه، هغه یې رخصتول او چې درڅم و زه کور ته ورسې ورتلم، هغه ښه واته ولي چې نو شوه میلمه سره. کښېنه راوبشي. اوس به داسې وکړو تاسو کې به څوک پاتې دي؟ ټول پاتې وئ، یو ته پاتې او تا ته به زه مرسته وکړم. صحیح دی؟ ته جګ شه، ته به یو عکس واخلې یادګاري موږ سره. صحیح دی؟ صحیح. دا ونیسه. خوشه ملک صاحب. خیر اوسې. دا هم واله ګاونډي پاته دې ونه لګي د وړتیا. زه روان یم، میلمه ورسره هغه یې رخصتوله. خالد تاسو چې وړکې راغاست زه به لاړ شم، ماته اجازه راکړه ملک ته ورسې. صحیح دی صحیح دی چې خفه شوی نه وې. نه خبر نشته، مېلمستیا نه دی، مننه. عبید جانه ته هر وخت امو غریبانه حجرې ته تللی شې، دا سوچ ما کوه چې بس یو نن راغلم هر وخت به هر څه امو غریبانه حجره ده، هر چا لپاره خلاصه دی، بس په مخه دې ښه نه. ملک صاحب دغه د خالد راغی، دا یې مونږ ګاونډي دی. خالده په خیر راغلی. خیر اوسه ملک صاحب. دلته یو څه مرستې راغلې وې، نو ستا نوم مو مخکې لیکلی و، نو ته یې حقدار وې، نو اوس به دا مرستې ډېر کړو تا ته که خوښه دي. صحیح دی؟ ته جګ شه، یو عکس به واخلې نمایشي غونته. نه ملک صاحب، اما هغه ورځ د یاده نه دی وتلې کومه چې اما پلار د مرګ په بستر پروت و، زه تا حجرې ته راغلم، تا ما ته د پور په شکل پیسې را نه کړې. خو ملک صاحب تا خو ما ته دا مو وی چې اما یې ما غواړلی، الله یې وغواړه. تا وایي چې زه فقیر به څه دیر کړم، نو زه تا دغو مرستو وږی نه یم، دا اړمنو خلکو ته ویر کړه. تا دا نمایشي مرستې ما ته مې د خپل پلار مارګر په زړه کوي. ملک صاحب زړه مې ستا دغې حجرې ته ارتګ نه غواړي. دا کرونا مرض د وجې تا خلکو سره تصویري نمایشي مرستې شروع کړي دي، دا د ما نه دي په کار. مخکې چېرته وې ته چې اوس میدان ته راوتلی. دا خبرې به وروسته نه ملک صاحب بس کښېنه، د کلي مخکې بشر مه وه. بس دی ملک صاحب غلی. اوس چې د الله عذاب راغلی ته خلکو سره مرستې کوې، ته باید چې په هر حالات کې غریبو سره مرستې وکړې، الله یاد کې. او ملک صاحب دا نمایشي مرستې دې جاري وساته. هغه اړمن خلک چې کوم د یو وخت لري د بل وخت نه لري، هغوی ته یې ورکړه. زه نور دغې حجرې نه درنه لاړم. دا چې تصویري پکار والا دا خو رښتیا وایي، موږ ملکان ټول همدغسې یو چې نمایشي مرستې موږ بس خپلو خپلوانو ته یې ورکړو او یا نورو ته، موږ نه غریبان پاتې. اول زه او بیا د نور ملکان ځان اصلاح کړي، ځکه بیا به هغې دنیا کې الله ته څه وایي.
بیا دپاره به دا خبره نه تکرارېږي انشاءالله. سلامونه ګرانو مینهوالو، زمونږ د ویډیو هدف دا و چې کله یوې سیمې یا ساحې ته مرسته راځي نو د هغې سیمې وکیلانو یا ملکانو څخه مو هیله ده چې هغه اړمنو خلکو ته خپله مرسته ورسوي کوم چې حقدار دي، نه دا چې خپل خپلوان یا خپل دوستانو. نو موږ د ویډیو هدف هم همدا و چې خپل اړمنو کورنیو ته باید مرستې ورسیږي کومې چې حقدارې دي. نو ستاسو د توجه څخه مننه او د نورو ویډیوګانو لپاره بیا له موږ سره اوسئ.